ها په دې ځای کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کېږي او د تپوس نه مخکې ته باید ومنو شکر وباسي چې مسله داسې واضحه شوه. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت د لاس وړلی شي او که نه، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بلکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه فایده او خوند اخیستی شي واخلئ، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت منع کړي دي هغه مخکې را روان دي. د خوند اخیستو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړي او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړي، نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکې شریعت د دې نه منع نه کړې، بلکې دا سړی د دغه ځینه خوند او مزې اخیستی شي، او څنګه چې دا سړی د دغه ځینه خوند او مزې اخلي، دغه شانې ښځې ته هم خوند او مزې دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي، دا مسله کمزوري ده. او بلکې ځینې خلک به دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی، بچي راته پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم لندي، الله بې دغه مرض بیا راولي، او دا کمزوري خبره. ښځه خاوند چې د یو بل نه خوند اخلي په هره طریقه یې اخیستی شي، او د خوند اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم، رسول صلی الله علیه وسلم ورته د ټولو نه پټ ساته الا من زوجتک، سوای د خپلې ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. صفا اجازت دی، صفا اجازت یې ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم. نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بلکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستو جایز دی. دلته اوس دوه مسلې په دې کې دننه راغلي ده چې کپړې مو ویستی شي ټولې، او دویم دا چې یو بل ته کتی شي. دا یو څو مسلې دي چې د دې عوامو په دې زړه کې پرتې خو تپوس یې نشي کولی.